السلام علیکم دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. دوستانو یو وظیفه ده ډیره بهترینه اسانه ده، هر څوک یې ویلی شي، هر کس یې ویلی شي چې قرآن کریم زده وي او کې نه وي زده. دوستانو یوه داسې وظیفه ده چې هر قسم بیماری لپاره کافي او شافي ده. حتی د هغه انسان لپاره هم دوا ده چې ډاکټرانو د ناجوړي د جوړېدو جواب ورکړی وي. یعنې د په دنیا کې دا امید نه وي چې زه به له دې مریضي څخه بیا خلاص سم یا به جوړ سم. د دنیا پر هر قسم ډاکټرانو ګرځېدلی وي، د دنیا پر هر قسم طبیبانو ګرځېدلی وي، پر هر څومره ملایانو ګرځېدلی، تعویضونه یې کړي، څاښتونه یې کړي، خو بیا هم الله تعالی له هغو سره شفا نه یې ورکړې. بالاخره د ده شک ختلی چې زه به بالا نه جوړېږم، ځکه چې دا مریضي علاج د هېچ چا سره نشته. خو زه یوه مجربه وظیفه درښیم، هغه ملګری هغه کس باید شي نا امیده نشي له الله تعالی څخه. هغه داسې اسانه بهترینه وظیفه ده چې د وخت یو ډېر غټ عالم په مکه مکرمه کې په دغه وظیفه باندې عمل وکړي، الله تعالی له هغه مریضۍ څخه شفا ورکړي. هغه یو داسې عالم ده دوستانو، هغه هم د وخت په ډاکټرانو طبیبانو وګرځېدی، خو له هغو سره علاج نه وي د هغه بیماري. خو کله چې ده په هغه وظیفه باندې عمل وکړي، هغه وظیفه یې وویله، فورا الله تعالی له هغه مریضۍ څخه خلاص کوي، یو روغ صحت د پخوا په شانته صحت الله تعالی ورکوي. دوستانو الله تعالی یو ډېر مهربانه ذات ده. ما تاسو ته ویلي دي چې د الله تعالی په آیاتو کې چې کم قدرت او پاور ده او کم زور پکې کې ده، د نړۍ په هېڅ شي کې هم هغه نشته. د نړۍ په ډاکټر په یوه دوا کې هم دومره زور او طاقت نشته لکه د قرآن کریم په آیاتو کې شته. خو که چیرې انسان پر دې باندې عقیده ولري، که انسان په چیرې پر دې باندې عقیده ولري چې هر قسم بیماری څخه دی مخامخ وي او سره مخ وي او هغه بیماری د ده پر بدن باندې ډېر سخت تاثیر کړی وي، بدن یې ختم شوی وي، نو دغه وظیفه دی وایي الله تعالی به ضرور د هغه بیماري په وجه دی ختم کوي. د ده بیماري یعنې د بیماري د دې وظیفې په برکت سره به د بیماري ضرور ختم کیږي او دته به الله تعالی یو روغ صحت پخوا په شانتي ورکوي. دوستانو په مکه مکرمه کې شیخ الاسلام امام ابن القیم جوزی رحمه الله، دا به تا شاید نوم اورېدلی، علما یې پېژني، دا ډېر غټ عالم ده. دی وایي چې یو ځل زه په مکه مکرمه کې ډېر سخت ناروغه شوم، په ډاکټرانو پسې وګرځېدم، خو یو مې هم داسې ډاکټر نه کو پیدا چې په هغه سره زه شفا وکم او د ځان هغه مریضي مې ختمه شي او الله تعالی صحت راکړي. ډېرو ډاکټرانو ته ولاړم، خو بالاخره زه راغم په قرآن کریم کې مې یو صورت پیدا کو چې الله تعالی فرمایي چې ټول قرآن کریم په دې صورت کې پروت. دغه صورت مې راواخیستی، ومې ویی او پر اوبو باندې مې جوف کړئ، هغه اوبه مې وچښي، الله تعالی ماته روغ صحت راکړي او الله تعالی زه د پخوا په شانتي کړم. خو بیا چې به کله زه ناجوړه کېدم هم دغه صورت ما پر اوبو باندې دم کوی، اوبه مې باندې دم کولې، هغه اوبه مې څښلې، الله تعالی فورا له هغه مرض څخه زه خلاصولم، الله تعالی ماته صحت راکوي. خو دا بیا یوه داسې مجربه نسخه وګرځېدله چې هر کس به ما ته راغی، ما بس دغه وظیفه ورښودله چې مریض به و، ما ورسه دا ووایه پر اوبو باندې دم که ویې څښه، الله تعالی به دې جوړ کړي. دا بیا د موږ په زندګي کې دی فرمایي چې یو معمول وګرځېدی چې هر کس به مریض کېدی، ناجوړه کېدی، هغه به دغه وظیفه پر اوبو باندې ویله، څښله به یا به خپله وویله یا به بل باندې وویله یا به ده خپله وویله، بل ته به اوبه ورکړي، ورباندې وبې څښلې، فورا به الله تعالی هغه سړي ته صحت کامله ورکوي او هغه به الله تعالی له هغه مرض څخه خلاص کړي. دوستانو راځئ هغه وظیفه درښیم، ډېره اسانه وظیفه ده، خو تر دې مخکې وهیله لرو چې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په دې چینل کې موږ تاسو ته هر قسم وظایفې او هر قسم عبرتناکې واقعې چې له زندګي سره تړاو لري هغه تر تاسو پورې دررسوو. خو دغه ویډیو به ضرور نورو ملګرو سره شریک کوئ. دغه وظیفه چې زه تاسو ته در وښیم نورو ملګرو ته به ضرور وښیاست، په دې کې ستاسو هم ثواب د زما هم ثواب، ما تر تاسو پورې در ورسوئ، زما غاړې خلاص شوې، تاسو به تر نورو ملګرو پورې ضرور رسوئ، ځکه چې شاید داسې خلک وي هغه به دې مشکل کې رامخ وي راګیر وي، نو تاسو به وجب هغه الله تعالی له دې مشکل څخه خلاص کړي، الله تعالی به صحت ورکړي، تاسو ته به دعا کوي، بیا چې لمونځونه په هغه صحت سره کوي، تاسو به هم په هغه لمانځه کې ورسره شریکان یاست. راځئ دوستانو هغه دغه وظیفه ده. دوستانو هغه دا وظیفه ده، کله چې اودس وکړئ له اودس وروسته به اعوذ بالله و بسم الله ووایاست،
لسواره به سورة فاتحه وایس الحمدلله شریفه ولغدال امین. هغه اسلام شیخ الاسلام امام ابن قیم جوزی رحمه الله هم دغه سورة فاتحه ویله او بیا پر خلکو جف کوله پر وبو باندې هغه وبو به د چکل الله تعالی به شپه ور کوله د امام خپل دغه واعظ مو یله پر وبو می جف کغه وبو مو چکل تعالی شپه راک. نو تاسو به هم راولار سي اعوذ بالله بسم الله بو وایس لسواره به سورة فاتحه وایس پر وبو باندې جف کی کله چې پر وبو باندې جف کله هغه په بوتل کې د سره واچوي د سره واچوي بوتل کې نور بو په ګډه کې بوتل به ډک کی هر ورځ له هر منځور واستو په بسم الله سره درې غړپه کوي سار المنځ مشپن مخستن پروز کې پنځل منځون له دغه منځور واستو متصل ان شاء الله سي هر قسم د سخت بیماری وی الله تعالی به دیغه د دې سورة فاتحه به برکت سره تاسو له بیماری څخه خلاصوي. ځکه چې دوستانو ما تاسو ته واقعا بیان کړ چې شیخ الاسلام امام ابن القیم جوزی رحمه الله په دې باندې عمل کوي تاسو هم عمل ور باندې وکړئ الله تعالی هم ضرور له دې بیماری څخه خلاصوي د دې سورة فاتحه په وجه. ځکه چې الله تعالی جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سورة فاتحه کې ټول قران کریم شته په دې سورة فاتحه سره سهار شي دم کې هغه شي هغه جوړي سپرر شي دم کې هغه جوړیږي چې د هر مشکل لپاره وایي هغه مشکل محل کیږي. نو دوستانو نن لنن په دې وظیفه باندې ضرور عمل وکړئ موږ ته دعاګانې کوي نو موږ در څخه ولاړو پر الله تعالی مسپارو. السلام علیکم.